غلی شوئ سلام علیکم. هلکه دا څه کوې؟ هلکه لاسونه لرې که څه کوې؟ دا نن سبا څه حال دی؟ ته داسې لګیا یې کرونا وایروس نه نه یې خبر؟ دلته کرونا کومه ده؟ کورلا کومه ده؟ کرونا وایروس نه نه یې خبر؟ ته لکه میډیا نه تعقیبوې؟ دلته ورونه کورلا کومه ده؟ هلکه څه کوې؟ څه کومه ما ته مه رانږدې کېږه. کرونا وایروس نه نه یې خبر؟ دلته کورلا کومه ده؟ خو ما سره سوزوکی ده. دلته کورلا کومه ده وروره؟ کرونا وایروس درته ښیم، کرولا نه درته ښیم چې نن سبا خو لیونی شوی خو به نه یې هلکه. هلکه ساده ګله څه تا اوس څنګه زه پوه کړم؟ خدایه ته اوس څوک را پیدا کړه چې دا سړی پوه کړي دلته. دلته زه خو نشم کولی چې دا پوه کړم. دا خو لیونی دی. السلام علیکم. په خیر وروره جوړې سې؟ لاس به نه میلاو. نه لاس نه میلاو وروره ته ښه جوړې تکړی ځکه چې نن سبا خو کرونا لګېدلې د افغانستان کې تاسو ته پته ده عام طور په ټوله دنیا کې دا خپاره شوې ده دغه شی کرونا مرض خپور شوی دی ځکه چې هغه وایي چې له لاس لګول ښه نه دي دې خاطر ورو بخه ډېر زیات سره مشي تاسې څه جنجال دی وروره په دې لاره کې مو دا حال شروع کړی ده څه حساب ده څه کیسه ده وروره خیر اوس ورته لګیا یم کرونا نه خو کرولا یادوي. زه اوس ستړی شوم چې اوس ده سره اوس څه وکړو؟ وروره یو خو تا د پوزیشنه ماته داسې ګډ وډ ښکاري خدای د خیر وکړي غره نه راکوز خو هم نه یې زه خیر کې ماحول هم دغسې نه دی خو زه خیر بعضې انسانان داسې وي ماحول کې بې تعلیمه انسانان داسې وي وروره تا نه مننه کوم نه پوهېږي بس وروره دا داسې درته وایي چې د کرونا یو وایروس ده چې دا په ټوله دنیا کې نن سبا خپور شوی ده او اول ځای چې کوم مرکز چې و چین و دا چین نه اوس ټولې دنیا ته خپور شوی دی حتی تر دې چې داسې ملکونو کې ډېر کسان یې ووژله نو ته د دې وایروس په اړه دی تا ته وایي چې کرونا دی تا ته کورلا نه وایي کورلا نه درته وایي چې تا ته د عام طور په سړک باندې کومې کورلاګانې دي دا درته نه ښیي وروره خیر د موږ افغانان بعضې لږ هغه دي تعلیم نه شاته پاتې شوي خیر اوسني وخت ماحول کې چې وګورو انشاءالله افغانستان کې اوس تعلیم په مخ روان دی ډېر په مخ روان دی دغه ماحول کې آینده نسل ته که موږ او تاسو وګورو ماشاءالله ښه دی افغانستان کې ماحول خو وروره زه درته د خپل هغه د کرونا د مخنیوي لارې چارې درته ښیم وروره خدای وکړي چې ته عملي کړي په کور کې او همدارنګه ځکه چې که دا کوم حالات کې ته یې او دغه خاورو کې ته ناست یې دغه حالات کې که ته کور ته لاړ شي او یا کوم خلکو سره ناسته پاسته وکړي نو کیدای شي ته په داسې په همدې مرض باندې اخته شي په دې کرونا مرض باندې نو ته کوشش وکړه وروره چې په چټلو ځایونو کې په داسې خلکو سره ناسته مه کوه چې هغوی مطلب زکام لري او یا مطلب پرنجی وکړي هغو خلکو سره ناسته مه کوه بل کوشش وکړه چې د لاس ستړي مشي نه هم لږه ډډه وکړه او بل غوږې ستړي مشي نه ځکه نن سبا دغه شیانو په وجه باندې انتقالیږي دا وایروس او بل یو متر کې باید فاصله ورکړي د انسان سره نو ته کوشش وکړه په ورځ کې خو باید هکله یو 15 ځلې خپل لاسونه په صابون ومینځې او همدارنګه دې تر څنګ باید ته ماسک استعمال کړې ماسک هم نه لرې وروره ماسک استعمال کړه دا ماسک واخله او دا ماسک واخله دغه ماسک نه استفاده وکړه ځکه چې دغه ټولې لارې په د تنفسي لارې نه هم داخلیږي او په لاس بل چا سره لګولو لار نه هم دغه تا ته راځي نو دغه ورور تا ته ډېرې ښې خبرې وکړې نو ته خدای کړي وي چې ته پوه شوی وي آیا ته پوه شوې وروره ته په دې نو ته کوشش وکړه خپل کور کې دغه لږ منظم کړه صحیح ده بس خیر هسې په مخه دې خیر